خورې خفه کېږه ما چې سر سلامتې ټوپۍ ډېرې داسې ټوپۍ عمرانه مې لري څه مصیبت دی والله چې په داسې ښځه ووړې نو بس شرم وي ته راځې نه که درګل نه شم درپسې دروځمه لږ صبر وکړه دروځمه راځه که نه ته ما په دې میچانو پیې کو نه پیې وایي دا ورته بیا کور ته چا یاده کړم وایي دا خو مې ورور راغلی ورور ستړی مه شي سلام علیکم خورې څنګه چل دی څنګه ښه یم تاسو ښه یې ډېر موده پسته لالا څنګه دی ښه دی کینه لالا دی ښه دی لالا نو خدای سره ټکومه داسې روان مې جاړ دی وایي دا څه بلا نه مړ کړی ما دنه بدله زه تپوس وکړم نور وختونه ښه تېرېږي ماشوم څنګه دی لطیفو ماشوم ښه دی خدای دې هغه هم ښه کي پلار ته تللی دی که نه باغ کې کوږ لرګی دی بس څه به یې غیر ماشومان دي بیا به توله شي دا عقل به یې دماغ له راشي خیر اورې لږ سوال مې نه ته چې په دې کوڅه کې خو رالجن جګړې نه ګورم چې کار روزګار نه کوي خو چې دا ګیرې خو راله نه راځي که نه خورې دې بدله بهر ولېږم بېغمه شه ښه بهر ته هر روزانه ځي نه دوبۍ ته صحیح ده هلته شیغې کې به ځي او لالا مې څه شو لالا دې باتروم کې تشېږي ورګه ورځم بس اواز کوم ته ته ورته اواز وکړه که نه وایي راشه لیونی شوم نن مې یا سړیه راځه که نه دروځم لږ صبر وکړه دروځم دې میچانو باندې خو مې پې که دا ته څه کې څه مصیبت ته راغښتې دی بیا دې څه ملک په سر راغښتې دی یا سړیه راځه که نه دا څه مصیبت دی والله چې په داسې ښځه ووړې نو بس شرم وي ته راځې نه که درګل نه شم درپسې دروځمه لږ صبر وکړه دروځمه راځه که نه ته ما په دې میچانو پیې کو نه پیې وی خوار مې چې رور مې راغلی دی دا کوم رور دی ستا کوم مصیبت راغلی دی بیا راغلی دی هغه د سپینې ګیرې چې کوم ده که نه وایي خو داسې دلته کورو نور مې په تاسې کار نه شي دوکان ته لږ لاړ شه څه کیکونه خو هغه ماګه راوړ ډېر ټیم پس راغلی دی مصیبت ما غول خوړلی دی چې ته ما کړې یا سړیه ما له ځان سره غشتونه سوارم راواله یا خورې دا ته څه کې راشه که نه یو څو خبرې سره وکړم یاده شوي مې وې ته هغه څه کې وروره چای مې دله ایښودله ډېر ټایم پس مونږ ته راغلی ځم چې یو کپ چای را سره چای مې پرېږدوه ته راشه دا دې درځم بس تیاره ده ښه لاس مې وسوځېده ورورې یو 2 منټه صبر وکړه هغه سړی مې لېږلی دی ما وایي چې څه کیکونه مټیان د ضرور ډېر ټایم پس رالي ستا خو ما سره د نسوارو هم دی ښه نسوارو دې ورته مې وویل نسوارو مې ورته ویلي بس خورې الله د لډیرو عمر درکړه دا یاد او عزت سره وی خدای مې د دوی د والي دوی خو ما لږ ژوند ته ورکې کړی دی د زما نه څه خبرې وی ورکوي به داسې مې د تباه برباده شومه څه ووایو یاره هغه خو دومره ښه سړی دی پته نشته ورسره وخت ولې نه تېرېږي تاسو ډېر زر راځئ نو ځکه خو زما تپوس پوره 15 کاله پس مونږ په درشل قدم کېښودو ده به زه خوښ شم ده به زه خوښ شم اوس راشي که نه هغه زما نه دی خوښ نو ستا به څه خوښ شي نو جاړه مګر نو دا روریان دي دا خرڅلي روریان دي له څه لپاره دي روریان مې دې لپاره چې 15 کاله پس رابرخ شوې له خیر د روح خو نه لاګېږي خیر دی وروره بچي دې څنګه وه ښه دي له خیره سره هغه یو ما بله زه لاره کې چاوالی دي نو هغه هم خوږ دی بیمار شوی وایي زمونږ دا لطیفو وایي الله د چا راغلی وله راغلی ورورې ته کېنه ته مشغولېږه زه ورځم دا سړی نه ولېږه دی اکثر په دې کوڅه کې ولاړ وي ځینې سودا پسې ښه ته کېنه زه راځم ما خو راته یې مه لېږه تاسو په خپله هم غریبانان یې خو به ځه یا خدایا یا ما والی یا دا والی خدایا ته مې ته خلاص کړي یا پاک پروردګار ته ما دې نه خلاص کړي چې زه خلاص شم تاسو غلام رسول پاسه څه چلو شو ویرې کونډه شم که نه سړی ورک شو خورې خفه کېږه ما چې سر سلامتې ټوپۍ ډېرې داسې ټوپۍ عمرانه مې لري برمنه زه پیدا دې غمون لیم خدایا پیدا دې غمون لیم